أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. د سورة بقره اول حصے آیاتونو مبارکه و تفسیر بیانیدلو. اغا بیان تر دغه ځای پورې ذکر شولو وما انزل من قبلک. اوس تفسیر د قرآن مجید د سورة بقره وما انزل من قبلک د دې ځای نه آغاز او شروع کولی شي. لفظي ترجمه مخکې مونږ بیان کړې ده، یو ځلې بیا هم بیانوو. وما انزل من قبلک، او دوی یقین لري په هغه څه باندې چې نازل کړل شوي دي من قبلک ستا نه وړاندې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دلته یو سوال دی چې من قبلک خو په وجود کې همدارنګې په نزول کې د قرآن مجید نه مخکې دی، نو په کار دا دی یؤمنون بما انزل من قبلک وما انزل الیک الفاظ چې ذکر شوي وای، نو بیا به د وجود او د نزول په اعتبار سره ترتیب یو شانته راغلی و. لنډه دا چې من قبلک دا په وجود کې مخکې دی د انزل الیک نه، دلته یې په ترتیب کې وما انزل من قبلک وروسته ولې ذکر کړو؟ وما انزل الیک بما انزل الیک هغه یې مخکې ولې بیان کړلو؟ دا یو اشکال دی او دا یو اعتراض دی. د دې اعتراض نه مفسرین کرامو جواب دارنګې کړی دی چې په قرآن پاک باندې زمونږ ایمان اجمالا او تفصیلا دارنګې عملا فرض دی. هر چې کتب سابقات تیر شوي کتابونه په هغوی باندې زمونږ ایمان صرف اجمالا فرض دی چې دا د الله پاک کلام و، دا د الله پاک د طرف نه نازل شوي و. نو ځکه وما انزل من قبلک الفاظ مبارکه وروسته ذکر شول، یؤمنون بما انزل الیک الفاظ مبارکه مخکې بیان کړلی شول. دلته آیات مبارکه کې من قبلک الفاظ ذکر کړل شوي دي. علما مفسرین کرام فرمایي اشاره ده ختم نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل نبی وروسته بل رسول راتلونکی نه دی. نبوت په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تام شوی ختم شوی دی. که چرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل پیغمبر راتلل ممکن وای یا وروسته یو بل پیغمبر راتللو والا وای، نو په هغې باندې خو به هم ایمان فرض و. نو بیا به په دې آیات مبارکه کې وما انزل من قبلک سره الفاظ د من بعدک هم ذکر کړل شوي و. خو کله چې اکتفا په لفظ د من قبلک باندې وشوله او صرف من قبلک الفاظ ذکر کړلی شول، اشاره د دې خبرې دپاره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی، د ده نه وروسته بل نبی راتللو والا نه دی، او د ده په ده باندې چې کوم کتاب نازل شوی دی د دې کتاب نه وروسته بل آسماني کتاب نزول ولا نه دی. ختم نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده، ځکه من قبلک الفاظ فقط بیان کړلی شول. وبالآخرت او په ورځ وروستنۍ باندې هم یوقنون دوی یقین لري. دا د متقیانو شپږم صفت دی. وبالآخرت په ورځ وروستنۍ باندې هم یوقنون هم دوی یقین لري. لفظ د الاخرتی دی، دا مؤنث ته آخر دی، موصوف د دې دپاره مقدر دی. تقدیر به دارنګې شي الحالة الاخره. کله چې لفظ د بالآخرتی
د صفاتی غالبونه ګرځېدلی و. د دې وجې نه صرف وبالآخرة الفاظ ذکر کړلی شول، وروسته نور الفاظ بیان نه کړلی شول چې هغه لفظ الحالتې دی، یعنی موصوف یې نسیه منسیه ګرځول شوی دی، ځکه وبالآخرة الفاظ مبارکه بیان شوله. وبالآخرة په ورځ وروستنۍ باندې هم یوقنون هم دوی یقین لري. آیات مبارکه په آخره کې یوقنون الفاظ دی. یقین تعریف علماء کرام دارنگی کیی. یقین عبارت تے اعتقاد جازمہ ثابتہ مطابق د واقع سرا چې په تشکیک د مشکک سرا نه زایل کیږي. د دې دپاره به مونږ مثال دارنګي ورکو. زمونږ اعتقاد عقیده په دې خبره باندې ده چې الله موجود دی، الله یو دی، خو دغه اعتقاد زمونږه جازم یعنی خک لک دی، ثابت و مطابق د واقع سره واقعام دارنګي دی چې الله موجود دی، الله واحد لا شریک دی، الله شریک نه لري، الله په ذات او صفاتو کې نظیر و مثیل نه لري. خو دغه اعتقاد زمونږه داسې کلک دی چې په تشکیک د مشکک سره نه زایل کیږي. یعنی کچری مونږ ته څوک شکونه اچوي په باره د ذات الله کې، په باره د صفاتو د الله کې، په باره د وجود د الله کې، زمونږه عقیده داسې کلکه ده، داسې جازمه ده، داسې ثابته ده، مطابق د واقع سره دی چې هیڅ یو مشکک یعنی په شک کې اچونکی مونږه د دغې عقیدې نه، مونږه د دغې نظریې نه نه اړولی شي، نه موږ بل طرف باندې متغیر کولی شي، نه مونږ د دې نه منکر کولی شي. دې ته ویلی کېږي یقین. نو د یقین تعریف یو ځلې بیا بیانوو. اعتقاد جازمه ثابته مطابق د واقع سره چې په تشکیک د مشکک سره نه زایل کېږي. د هغې دپاره مونږ مثال ورکړلو. اوس کله چې مونږ د یقین تعریف کولو، نو د یقین په تعریف کې مونږ ویلي وو اعتقاد جازمه ثابته مطابق د واقع سره. دغه تعریف کې لفظ د عقیدې ذکر شوی دی. عقیده څه ته وایي؟ عقیده هغه غیر متزلزل خیالاتو ته وایي چې بنای په دلایلو باندې نه وي او په تشکیک د مشکک سره نشي زایل کېدلی. دې ته عقیده وایي. عقیدې تعریف کې مونږ څه ویلی؟ هغه غیر متزلزل خیالات دي، هغه غیر متزلزل خیالات دي چې په تشکیک د مشکک سره نه زایل کېږي. عقیده کې هغه خیالات دي، هغه تصورات دي چې څومره یو تن تا ته د دغه تصوراتو او ستا د دغه خیالاتو متعلقه شکونه وغورځوي، شبهاتو کې دې واچوي، ستا عقیده، ستا نظریه، ستا دغه خیالات نشي زایل کولی، نشي ختمولی. دې ته ویل کېږي عقیده. لنډه دا دی چې مونږ د یقین تعریف وکړلو، بیا د یقین تعریف سره مو د عقیدې تعریف هم وکړلو. دا د لفظ د چا نه؟ لفظ د یوقنون نه همدغه خبره ثابته شوله. بیا په دغه آیات مبارکه کې وبالآخرة د دې تعلق دی د یوقنون سره. خو سوال دا راځي چې کله د دې لفظ د وبالآخرة تعلق یوقنون سره دی، نو یوقنون نه ولې وبالآخرة مخکې شولو؟ جواب د دغه اعتراض نه دا دی چې وبالآخرة په یوقنون باندې د وجه د اهتمام نه د پاره د مزیدی تقویت او همدارنګي د قوت او د طاقت پیدا کولو سره سره دا ضمیری فصل هم راوړلی شولو.
یعنی اهتمام د پاره وبالآخرت هم یوقنون الفاظ مبارکه منتخب کړل شوي دي، ذکر کړل شوي دي. دغه ځای پورې مونږه د متقیانو د شپږو صفاتو تعیین وکړلو او دا شپږ صفات مونږه بیان کړل. اول صفت یؤمنون بالغیب، عبادت قلبی و. دویم و یقیمون الصلاة، عبادت بدنی. دریم و مما رزقناهم ينفقون، عبادت مالی. څلورم یؤمنون بما انزل الیک، ایمان په قرآن پاک باندې. پنځم وما انزل من قبلک، ایمان په تیر شوي کتابونو باندې. شپږم وبالآخرت هم یوقنون، یقین په آخرت باندې. دا شپږ صفتونه د متقیانو تر دې پوری بیان کړل شول. دین ورسته پنځم آیات ته سورې بقره دارنګې ده لفظي ترجمه سره د تفسیر نه. اولئک دغه صفتونو والا علی هدن کلک دی په هدایت باندې من ربهم د طرف د رب خپل. و اولئک او دغه صفتونو والا هم المفلحون ام دوی کامیاب دی. دا لفظی ترجمه ده د دې آیات مبارکه مضمون. اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون، جزاء دنیوی اخروی. دا د دې آیات مبارکه مضمون ده. یعنی دغه شپږ صفتونو والا متقیان د دوی په دنیا کې څه بدله ده، د دوی د آخرت څه بدله ده. دنیا کې د دوی جزا اولئک علی هدى من ربهم، هدایت باندې کلکوالی دی دا هغه صفتونو په وجه کوم چې مخکې دا شپږ صفتونه بیان شول. آخرت کې د دوی جزا، آخرت کې د دوی بدله، هغه په دې الفاظو سره بیانوي. و اولئک هم المفلحون، دغه کسان دوی کامیاب دي. دلته که مونږ سوچ وکړو لفظ د اولئک دی، نو لفظ د اولئک دا خو اسم اشاره ده، مشار الیه. د دغه اولئک د پاره څه دی؟ لفظ د المتقین. خو دغه المتقین سره د شپږ واړو صفتونو، شپږ واړه صفتونه چې کله واخلې نو ترجمه به مونږ دارنګې کوو. اولئک دغه صفتونو والا صفتونه کوم وو؟ یؤمنون بالغیب نه واخلا وبالآخرت هم یوقنون پوری. دا شپږ واړه صفتونه د دوی دي. نو اولئک لفظي ترجمه به دارنګې کوو. اولئک دغه صفتونو والا علی هدن کلک دی په لوی هدایت باندې. دلته اشاره ده دې خبرې د پاره چې علی هدى من ربهم او هم المفلحون. د دې حکم د پاره علت مخکینی شپږ صفتونه دي. یعنی کچرته یو سړی کې دا شپږ صفتونه راشي نو هغه په دنیا کې علی هدى من ربهم دا حکم ده، او په آخرت کې هم المفلحون فلاح حکم ده. نو دا مضمون د آیات مبارکه شولو او دا دغه آیات مبارکه ټول حاصل شولو. حاصل د آیات مبارکه جزاء دنیوی او جزاء اخروی د متقیانو. جزاء دنیوی علی هدى من ربهم الفاظ سره ده، جزاء اخروی اولئک هم المفلحون الفاظ سره بیان کړل شولا. نو مونږ وضاحت د لفظ د اولئک وکړلو. اوس دین رستا علی لفظ ده. سوال دا راځي چې لفظ د علی ولی دلته منتخب کړل شولو؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې لفظ د علی د پاره د استعلا، د پاره د بلندۍ، د پاره د پورتوالی راځي. دارنګې لفظ د علی د پاره د تمکن،
د پاره د کلکوالی تمکن کلکوالی د پاره راځي. نو دلته اشاره ده چې چا کې دغه شپږ صفتونه مخکینی موجود شوله دا خلک علا هدا کلک دی په هدایت باندې. بیا د دې علا لفظ زید هغه فی ده لکه د کفارو د پاره فی ضلال مبین لفظ د فی بیانیږي. حرف د فی ذکر کولی شي. مومنانو د پاره حرف د علا ذکر کولی شي. نو کله چې مونږ پښتو کې ترجمه کوو نو ترجمه به د دغه حرف د خاصیت وجې نه دارنګې کوو. اولئک دغه صفتونو والا علا هدن کلک دی په هدایت باندې. که چېرته لفظ د کلک ونه وایو په دغه ځای کې نو لفظ د علا د هغې معنا طرف ته به اشاره رانشي او د هغه معنا به مونږ ادا نه کوو. مونږ ترجمه دارنګې کوو اولئک دغه صفتونو والا علا هدن کلک دی په لوی هدایت باندې. دا لوی لفظ ولی وایو؟ لوی لفظ خو په دې وجه باندې وایو چې هدن کی تنوین د پاره د چا ده؟ د پاره د عظمت شان ده. حاصل دا ده چې دا لوی شان والا هدایت ده کوم باندې چې مؤمنان گامزن او روان شوي دي. دین ورستا لفظ د من ربهم ده. نو مونږ ترجمه دارنګې کوله من ربهم د طرفه د رب خپله. سوال دا راځي چې من ربهم قید ولی بیانیږي؟ جواب دا ده دنیا کې مختلفو نظریاتو والا خلق دي. هر سړی خپل لارې ته هدایت وایي. هر سړی خپل طریقې ته صحیح وایي. هر سړی په خپل طریقې باندې نور خلق د چلولو د پاره دعوت ورکوي. دلته کې اوی فرمایله هدایت خو هغه ده کوم چې د طرفه د الله ده. نو ځکه من ربهم الفاظ مبارکۍ بیان کړله. نو داسې ترجمه بشي اولئک دغه صفتونو والا علا هدن کلک دی په لوی هدایت من ربهم د طرفه د رب د دوی. سوال په دې ځای کې دا ده چې آیات مبارکه کې من ربهم الفاظ دي. رب خود الله پاک په صفاتو کې یو صفت ته. نو رب لفظ ولی منتخب شولو؟ لفظ د الله ولی ذکر نشولو؟ اولئک علی هدی من الله اولئک علی هدی من الرحمن اولئک علی هدی من الرحیم. لفظ د رب ولی ذکر شولو؟ جواب د دغه اشکال نه داده چې دا مخکینی کوم صفتونه بیان شوله الله پاک د دغه صفتونو په وجه د دغه متقیانو تربیت کوي. تربیت او اصلاح په دغه صفتونو باندې راځي. تربیت لپاره خو لفظ د رب وي. دی وجه نه لفظ من ربهم منتخب کړل شول او دلته ذکر کړل شول. و اولئک او دغه صفتونو والا هم المفلحون هم دوی کامیاب دي. سوال دا راځي چې کله د آیات مبارکه په اوله کې اولئک علی هدی من ربهم لفظ د اولئک ذکر شوی دی، وروسته دوباره و اولئک هم المفلحون لفظ د اولئک دوباره ولی ذکر کولی شي؟ ولی دوباره تکرار شولو؟ جواب دا دی مونږ په مضمون کې ویلی وو چې آیات مبارکه کې جزا دنیوي او جزا اخروی دواړه بیانېږي. نو جزا دنیوي د پاره اولئک علی هدی من ربهم ده او د جزا اخروی د پاره اولئک هم المفلحون دوباره اولئک ذکر کړل شو. نو په تکرار سره اعتراض وارد نشولو.
نو بیا اشاره بشي دې خبرې ته لکه دا تیر شوي 6 صفتونه علی هدی من ربهم د هدایت دپاره علت دی. دارنګې د فلاح او د کامیابۍ دپاره په آخرت کې هم دغه 6 صفتونه دي. بیا سوال په دې ځای کې راځي چې په دې آیات مبارکه کې و اولئک هم المفلحون، اولئک خو صحیح دی، هغه تذکره وشوله سره د سوال او جواب نه. ضمیر فصل چې هغه هم دی دا ولې بیانېږي؟ جواب د دې خبرې دپاره دا دی چې لفظ د هم دا دپاره د حصر ذکر کړل شوی دی. اشاره د دې خبرې دپاره چې کامیابی صرف هم د دغه کسانو دی، د بل چا به کامیابی نه وي. ځکه و اولئک هم المفلحون. بیا په فلاح کې یو څو خبرې دي: غنا بلا فقر، بقا بغیر د پنانا، علم بغیر د جهالتنا، عزت بغیر د بیزتینا. حاصل دا دی چې په فلاح کې 4 خبرې دي: غنا بلا فقر، داسې مالداری چې د هغې سره غربت او فقیری بیا هیڅ کله نه راځي. بقا بغیر د فنانا، یعنی هغه زندگی او ژوند چې هغې نه وروسته بیا بالکل فنایی راځي نه. دریم نمبر کې علم بلا جهل، هغه علم چې د هغې سره بیا جهالت بالکل نه وي. څلورم نمبر کې عز بلا ذل، هغه عزت چې د هغې سره ذلت بالکل بیا نه وي. دې ته ویل کېږي فلاح. او دا 4 خبرې پکې دي په لفظ د هم المفلحون فلاح لفظ کې. ان الذين كفروا، یقینا کسان چې کفر کړی دی، سواء علیهم، برابر خبره دی په دوی باندې، اانذرتهم، ير ورکول ستا دوی لرا، ام لم تنذرهم، یا ير نه ورکول ستا دوی لرا، لا یؤمنون، ایمان نه راوړي. مخکې د متقیانو 6 صفتونه او د هغوی جزا دنیوي و اخروي بیان شوله. د دې آیات مبارکه حاصل و مضمون بیان فریق ثانی قبایح 3. پښتو کې داسې ویلی شو: د دویمې ډلې تذکره او د هغوی 3 بد صفتونه. سوره بقره چې کله موږ شروع کوله نو یو ربط و مناسبت مو دا بیان کړی و چې سوره فاتحه کې انعمت علیهم الفاظ مبارکه دي 3 فریق بیانیږي. منعم علیهم چې الله پاک په هغوی باندې احسان کړی ده، مغضوب علیهم کافران، ضالین منافقان. نو دلته کې د متقیانو د مؤمنانو تذکره ختم شوله، جزا دنیوي و اخروي بیان شوله. اوس بیان فریق ثانی، یعنی د دویمې ډلې تذکره چې هغه کافران دي. قبایح 3 3 د دوی بد صفتونه بیانیږي. نو هغه 3 بد صفتونه کوم دي؟ کفرو، یو د کفر، دویم انذرتهم ام لم تنذرهم. دې ته مونږه په اصطلاح د مفسرینو کې تسویه انذار و عدم انذار څه معنا؟ برابر خبره دی که یره که نه یره. دریم قباحت یا بد صفت هغوی لا یؤمنون. دا 3 قباحتونه یعنی بد صفتونه د دویمې ډلې بیانیږي. مضمون یو پیر بیا وایو. آیات مبارکه کې د دویم فریق بیان دی چې هغه کافران دي، د دوی 3 قباحتونه بیانیږي.
اول قباحت و مذمت و بد صفت کفرو دے. دویم سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم تسویہ انذار و عدم انذار. دریم لا یؤمنون. دا خود آیات مبارکہ حاصل شلو یا دا آیات مبارکہ مضمون شلو. دین ورستا دا آیات مبارکہ تفسیر بیانو اغا پم دغه طریقی باندې ده. ان الذين كفروا یقینا اغا کسان چې هغوی کفر کړی دی سواء برابر خبره ده علیهم په دوی باندې انذرتم کیر ورکوي ته دوی لره ام لم تنذرهم یا ير نه ورکوي دوی لره لا یؤمنون ایمان نه راوړي. سوال دا راځي چې ان الذين كفروا بغیر د عطب نه ذکر شولو، یعنی و ان الذين واو حرف عاطفه نشتا. وجه څه ده چې دا لفظ بغیر د حرف عاطفه نه بیانېږي؟ جواب عطب خو په دې ځای کې ځکه نه دی راوړل شوی چې دا یو مستقله ډله ده، د دوی استقلال د جماعت ته اشاره ده. د مخکې جماعت سره د دوی هیڅ قسم تعلق شته نه. مخکې جماعت ته مؤمنانو متقیانو و، دا جماعت ته کافرانو ده. دا جدا خلق دی د مخکینیو خلکو نه، او د دغه جداوالی د معنی د وضاحت لپاره ان الذين واو حرف عاطفه د عطب لپاره واو نه دی راوړل شوی. دا خو د واو د نه راوړلو وجه شوله. بیا سوال راځي چې آیات مبارکه په ان حرف باندې ولی شروع شوی دی؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې په دې لفظ دا ان سره اشاره ده دې خبرې د پاره چې دا جماعت د مخکې جماعت نه نظریاتی طور سره جدا ده. نو دلته کې برد راشي پاغه نظریه باندې کوم چې په دنیا کې چلیږي د سیکولریزم په نظریه سره، د سیکولریزم په نامه سره. حاصل دا ده چې لفظ د ان الذين کې ان سره رد په نظریه دا سیکولریزم باندې. ان الذين یقینا کسانا کفرو چاوی کفر کړی دی. دلته آیات مبارکه کې لفظ د کفرو دی. نو دلته یو څو خبرې پیژندل ضروری دي. اول د کفر لغوي معنی، دویم د کفر شرعي معنی، دریم د کفر اقسام. دا درې واړه خبرې پم دغه ځای کې ضروری دي، مفسرین بیانوي. اول خبرې ته راځو، کفر په لغت کې څه ته وایي؟ جواب کفر په لغت کې تستر پټوالی ته ویلی شي. دا د آل لغتو معنا ده. دارنګې کفر په معنا د مطلق انکار سره هم راځي. فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سورہ بقرہ 256 نمبر آیات کی داغی تذکرہ شتا. بیا دا کفر چې کله مونږ شرعي معنا کوو نو دوا اقسام بیانوو. آغی کی معنا شرعي یا اصطلاحي معنا پخپل حاصلیږي. هغه دا چې کفر په دو قسمه ده، یو کفر حقیقی ده، دویم کفر حکمی ده. کفر حقیقی عبارت ده انکار د ضروریاتو د دین نه، یا عدم تصدیق الرسول بما علم بالضرورت مجیئه به. الفاظ سره مفسرین تعبیر کوي عدم تصدیق الرسول بما علم بالضرورت مجیئه به.
لنډه دا چې کفر مونږ څه ته وایو؟ کفر مونږ ضروریاتو د دین نه انکار کولو ته وایو. دنیا کې خو مختلف خلق دي، مختلفه فتوی لګي په خلکو باندې. نو دا د کفر فتوا خلک ډېره زیاته لګي، دا پلانکې کافر دی. کفر څه ته وایي؟ ضروریاتو د دین نه انکار کولو ته کفر وایي. ضروریات د دین څه دي؟ ضروریات د دین هغه دي چې د هغې په معرفت کې، د هغې په پیژندګلۍ کې عالم او جاهل دواړه برابر وي، دواړو ته یو شانته معلوم وي. لکه مثال په طور سره مونځ فرض دی، دا د فرض لفظ عالم هم وایي او جاهل هم وایي، ټول په دې باندې قائل دی، ټولو د پاره دغه علم حاصل دی، ټول په دې پوه دي چې مونځ فرض دی. دې ته ویل کېږي ضروریات دین. ضروریات دین هغه دي چې د هغې په پیژندګلۍ کې، د هغې په معرفت کې عالم او جاهل دواړه برابر وي. دویم کفر حکمی دی. کفر حکمی هغه ترک العمل ته وایي، بد عملی ته وایي، عمل نه کولو ته وایي. لکه بخاری شریف کې په اعمالو د ایمان باندې اطلاق د ایمان شوی ده، لکه باب الصلاة من الایمان، باب الزکات من الایمان. او پاتې شوله کفر ترک العمل. لکه مثال په طور سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانو ته فرمایي چې تاسو څه کوئ؟ تکفرن العشیر، کفر کوئ د چانه؟ د خپلو خاوندانو نه. نالته کې اطاعت نه کول د خاوند، تعبیر ته نه کړی دی په لفظ د کفر سره. لنډه دا دی چې کفر حقیقي هغه کفر دی چې سړی د دایرې د اسلام نه وباسي. کفر حکمی هغه کفر دی چې سړی د دایرې د ایمان نه وباسي. ترک العمل یعنی عمل نه کول یا بد عملی، دې ټول ته څه ویل شوي دي؟ دې ته کفر ویل شوي دي. لکه حدیث مبارکه کې دي العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. ترک صلات ته کفر نسبت شوی ده. زنانا چې د خاوند اطاعت نه کوي کفر نسبت ورته شوی ده. دا هغه کفر نه مراد کفر حقیقي نه دی چې سړی د اسلام د دایرې نه وباسي، بلکې کفر حکمی ته نه مراد دی. دارنګې یو بل حدیث مبارکه کې دی اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. او یو ځکه د کفر اطلاق ور باندې چې د شوی ده چې کله دوه مسلمانان د یو بل سره په جګړه باندې وي، لا ترجو بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعضنا. نو یو کې دی چې جهنم ته ځي، دا بل حدیث مبارکه کې لا ترجو بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعضنا. تا زمان ورستا کافران ما جوړیږي. دلته کفر حقیقی نه دی ته نه مراد، بلکې کفر حکمی ته نه مراد دی. یضرب بعضکم رقاب بعضنا. نو دا کفر حکمی دی، حقیقی نه دی. لنډه به بیا دارنګې ووایو چې ضروریاتو د دین نه انکار کولو ته کفر ویلی شي، او دا داسې کفر دی چې سړی د ایمان د دایرې نه خارجوي. را به شو د کفر اقسامو ته چې کفر څو قسمه دی. نو کفر څلور قسمه دی. اول کفر جحودی، دویم کفر عنادی، دریم کفر انکاری، څلورم کفر نفاقی. دا څلور اقسامه د کفر دی. نو مونږه دلته اقسام د کفر بیانوو. اول به کفر انکاری ته راشو. کفر انکاری هغه کفر ته وایي چې ظاهرا باطنا هیڅ لحاظ باندې نه مني. لکه کفر د فرعون، دې کفر ته کفر انکاری ویلی شي.
دویمه کفر جحودی، ظاهرا خوی نمنی خو باطنن ورته معلومه ده، حقانیت ورته واضح او ښکاره دی، دیتا کفر جحودی ویلی شي. لکه کفر د شیطانه. دا دوه اقسام د کفر شول، اول کفر انکاری، دویم کفر جحودی، دریمه کفر عنادی. کفر عنادی هغه کفر ته وایي چې ظاهرا باطنا په دواړه طریقو سره یي منی، لیکن غاړه ورته نه کېږدي. لکه ابو طالب هم کافر و خو په کفر عنادی سره ظاهرا هم ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم طریقه حق ده. لکه د وفات په باره کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیمار پرسې د پاره تشریف راوړلو، د کور ته خوا کې ورسره صنادید المشرکین، غټان د مشرکانو ناس وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنه مطالبه کړې ده د چا د کلمې چې ته کلمه ووایا، زه به د الله پاک په دربار کې ستا د پاره سپارش کوم. ابو طالب ته د قریشو د خاندان نورو کسانو ورته وویل چې په دې ټیم کې به ته ایمان راوړې، په دې ټیم کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت تسلیمه منې به. نو ابو طالب ورته یو څو شعرونه وویل: ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا، ولولا الملامة او حذار مثبت لوجدتنی به سمحا مبینا. ولقد علمت، یقینا ما ته خپته ده، بأن دین محمد، چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې غوره دین ده. ولولا الملامة او حذار مثبت، که چرته خلکو په ما باندې عیبونه نه ویلی او ما ته بدې ردې نه ویلی چې د زنکدان د شبې نه لږ وړاندې یې ایمان راوړلو، لوجدتنی به سمحا مبینا، نو تا به زه په دغه دین اسلام باندې ښکاره اعلان کوونکی موندلی وی. نو دا د ابو طالب اشعار دي. دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خپل زندګۍ کې حمایت او حمیت دواړه کولو. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځل دې تسلی ورکوي: والله لن يصلوا الیک بجمعهم حتی اؤسد فی التراب دفینا. قسم دې په الله پاک باندې چې دا د کافرانو ټوله ډله به تا ته ذره به ذره نقصان ونه رسوي. ها که چېرته زه خاورو کې دفن شومه، بیا به زما د اختیاراتو نه وتلې خبره وي. د دې ټولو خبرو نه معلومیږي چې ابو طالب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت او نبوت، دارنګې د اسلام حقانیت ظاهرا هم منلو یې، باطنا هم منلو، لیکن غاړه ورته نه کېښودله. دې ته ویلی شي کفر عنادي. څلورم نمبر کې کفر نفاقي دی. کفر نفاقي دې ته وایي چې ظاهرا خو یې مني، لکه منافقانو به ویلی آمنا بالله وبالیوم الاخر، لیکن باطنه نه مني، باطن کی نه مني، ظاهر کی مني. دې ته ویلی شي کفر نفاقي. نو دا څلور اقسامه ان الذین کفروا د کفر دلته بیان کړلی شوله. تر دې ځای پورې د دې آیات مبارکه مختصر تفسیر و. دې نه وروسته سواء برابره خبره ده علیم په دوی باندې اانذرتم کچری ير ورکوي ته دوی لرا ام لم تنذرهم یا ير نه ورکوي دوی لرا
لا یؤمنون ایمان نه راوړي. آیات مبارکه کې سواء مفسرین فرمایي دا حال دی د ضمیر د کفرونه یا خبر دی دا چا د پاره د ان د پاره. سواء لفظ دا مستر دی په معنا د مستویون سره. د سوا یو معنا دی وسط یعنی مینز. سورت صافات کی سوائل جحیم الفاظ دی. بلا معنی دے پا معنی دا مستویون سرا. نو سواء علیہم الفاظ مبارکہ دی دا پا معنی دا مستویون سر دے. انذرتهم دی جمله مبارکه کې اوله حمزه د پاره د استفهام دی لیکن مقصد ورنه تاکید د تسویه دی. سواء علیہم انذرتهم کی مانا د فعل نه دی مراد بلکې مانا مستری به مراد کولی شي. آغا مانا مستری مفسرین دارنگی نقل کرے دا. سواء علیہم انذرتهم انذارکا ام لم تنذرهم وعدم انذارکا. بیا دا فاعل دا پارا دا سوا کم چی پا مانا دا مستویون سر دے. نو پختو کی پا منگا ترجمہ دارنگی کهو. سواء برابر خبر دا علیم پا دوی باندی انذرتهم یر ورکول ستا دوی لرا ام لم تنذرهم یا یرن ورکول دوی لرا. آیات مبارکه کی لفظ دا انذار دے. انذرتهم انذار ستوائی انذار خپل معنا دے اعلام مع التخفیف چاہتا د یر اعلان ورکولا. بیا دلته کې یو اشکال دی چې یو انذار دی دویم تخفیف دی. ولی الله پاکا دلته لفظ د انذار ذکر کړلو او تخفیف لفظ ذکر نکړلو؟ نو فرق په مابین د انذار او د تخفیف کې څه دی؟ جواب دا دی تخفیف کې اعلام نیوی یعنی خبردارے نیوی ورسرا. انذار کی اعلام مع التخفیف چاہتا خبردارے ورکول سرد یرینا. نو ذکا دلتا کی آیات مبارکہ کی انذرتهم ام لم تنذرهم انذار لفظ منتخب کړل شوی دا. دویم فرق دا دے چه انذار لفظ خود ذکا بیان شولو. انذار کی مهلت فرصت د بچ کېدلو د پاره وی حاصل دا ده داسې اطلاع چاته ورکول چې هغه ته مهلت هم وي هغه ته فرصت هم وي چې خپل ځان خوندي کی د چانا د تکلیف نه د ضرر نه د عذاب نه. او په تخفیف کې دغه معنا نه وه. کله چې په انذار کې اعلام ده سره د چانا سره د تخفیف نه یو. دویم انذار کې فرصت او دارنګي مهلت ته بچ کېدلو ده. نو په دې وجه باندې آیات مبارکه کې انذرتهم انذار لفظ منتخب شوی ده. دلته یو اشکال ده چې قرآن پاک کې ځای په ځای باندې چې کله انذار بیانیږي نو الته کې بشارت هم ذکر کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات بشیر و نذیر بشیر و نذیر. نو یو طرف ته که نذیر ده خو بل طرف ته بشیر هم ده. قرآن پاک یو طرف ته انذار تخفیف پیش کوي نو بل طرف ته بشارت هم پیش کوي. نو بشارت دلته نشتا بلکې انذار ده.
جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې په دې مقام کې دا خلک الله پاک مخاطب ګرځولي دي، خو دا داسې خلک دي چې دوی کې صلاحیت او دوی کې استعداد د چا د بشارت نشتا. کله چې دوی کې صلاحیت همدارنګې استعداد د بشارت نه و، نو الله پاکه زرتهم صرف انذار بیان کړلو. دویمه وجه دا دی چې دا مقام د چا دی؟ د تبلیغ دی. د تبلیغ په مقام کې انذار په نسبت سره بشارت ته ډیر زیات مؤثر وي، ځکه الله پاک لفظ زرتهم بیان کړلو او د دې لفظ الله پاک په دې ځکه انتخاب کړی دی او دارنګي مفسرین کرام بیان کړي دي. زرتهم کچری ير ورکوي تدوی لرا ام لم تنذرهم یا ير نور کوي تدوی لرا لا یؤمنون ایمان نراوړي. آیات مبارکات تفسیر زرتهم ام لم تنذرهم الفاظ پوری وشولو. د آینده درس آغاز به ان شاء الله تعالی دغه آیات مبارکات د بقیه تفسیر نه همدارنګ لا یؤمنون جملې مبارکې نه کولی شي. الله پاک دې مونږ ټولو ته د قرآن پاک د یادولو توفیق نصیب کی او دغه قرآن پاک زمونږ د پاره دی الله پاک شفیع مشفع وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.